السلام علیکم، زه ناصر جمال پښتو ټي وي کې زه تاسو سره کلی ویم. 2020 تیر شو، 2021 شروع شو. تیر کال حکومت چې دی د هغې پرفارمنس څنګه دی او حکومت د ترقیاتي کارونه شته نشته، خلک مطمئن دي نه دي مطمئن، دې باره کې د عوامي سروې کوو. تاسو موږ سره اوسئ، ګورو چې عوام څه وایي. سلام. دا راته وایي روزانه 2021 شروع شو، 2020 کې چې دی دا یو کال دی کې د حکومت نه مطمئن یې او که نه یې؟ یاره جي چې د کمې وعدې مو د قوم سره کړې وي که نه، چې زه به غریب سړي سره دا کوم، زه به دا کوم، زه به دا کوم، نو د غریب سړي سره چې اګور کپن هغه هم ترې واغشتو. صحیح ده. اورې مخکې به چې غریب سړي دیاړي وکړه نو بچولی به یې پسې روړه یوړه، اوس چې دیاړي وکړي نو هغه کور کار یې پرې نه کېږي. ګراني ډېره زیاته ډېره زیاته ده، ډېر ترې خفه یو. صحیح ده. څومره نمبر یې ورکړې وروڼه چې سل نمبر وي په هغې کې څومره نمبر یې زه یم چې نور یم ته یو سل والمه خو چې وله ورنه کړم چې هغه څه ورسره چې هم ترې والمه چې هغه کم ورسره شته دي چې هغه هم چې هغه هم ترې والو پر یو کوم تسکیم کړم. صحیح ده. ډېره مې روزان دا راته ووایه چې تېر کال 2020 کې د حکومت د پرفارمنس نه مطمئن یې که نه؟ یاره جی ډېره زیاته ګراني راوستې ده. مخکې به توړه چې دی 850 روپۍ باندې وه، اوس په 1500 باندې توړه چې کم دی میلاویږي. غریب سړی بیخي تباه دی پکې جي. اورې صحیح ده. نو موږ له پکار دي که نه چې د دې مخنیوي وکړو. او غریب سړی نه دی، ما ته وګورې یو سړي به 600 دیاړي هغه به کور کې زر لګي، نو دې 400 څخه به څه کوي؟ کم ځای نه به راوړي چې زر لګي کور کې. څه ورله سجیشن ورکوئ چې څه ورله پکار دي چې وکړي؟ موږ جناب صدر ته یو کړو چې دې له څه نه څه حل راوباسو، هماغه شان لکه دا مهنګۍ ختمه کړي که نه. که غریب سړی چې کوم دی زیات تر خودکشي نه کوي د غریبۍ د وجې نه، او چې کوم دی نور بد عملونه کې چې کوم دی اخته دی د وجې نه. صحیح ده. دا راته وایي چې یاره د 2020 کې د حکومت د پرفارمنس نه مطمئن یې او که نه؟ نه مطمئنه. را روان تیز حکومتونه چې کومونه ټول نه مطمئن وو، په دې حکومت نه مطمئن نه یو. تاسو څه وایئ چې دا چا حکومت راشي نو مطمئن به شي؟ یاره موږ وایو چې د نیشنل حکومت راشي ډېر به ښه. نیشنل خو په صوبایي کې راتلی شي که نه، په هغه کې خو مرکزي کې نه شي راتلی. مرکزي کې چې راشي پیپل هم صحیح دی، نواز شریف حکومت هم صحیح دی. صحیح دی، خو دا عمران خان رانه چې ښه ده. ټیک، لکه تاسو عمران خان نه تنګ یې؟ بلکل دې تنګ یو. صحیح ده. ډېره دا راته وایي چې د 2020 کې تېر شوي کال کې د حکومت د پرفارمنس نه مطمئن یې که نه؟ یاره جی مونږ خو ته بلکل مطمئن نه یو، ځکه چې 2020 کې چې څنګه ګراني وچلېده او څنګه سیسټم وچلېدو دې نه خو مونږ بلکلي نه یو مطمئن. د تېر شوو حکومتونو نه زیات بد حال دی 2020 کې وچلېدو. صحیح ده. څه وایي چې یاره بهتر سجیشن څه ورکوئ، څه مشوره ورکوئ؟ یاره جی مونږ وایو چې د دې وخت کې حکومت له پکار دی چې استعفا ورکړي او نوی حکومت راشي. نیشنل صرف ګراني ده که نه نور څه مسایل شته؟ جی ډېرې زیاتې مسلې دا د ټول خلک یې بېروزګاره که نور چې د چا روزګارونه و هغې هم خراب که، هغه شته کاروبارونه شته کاروبارونه یې ختم کړي، هر څه خراب شو، ټول سیسټم یې خراب کړ. د کرونا د وجې نه خو به نه وي که نه؟ کرونا په دې چې دوی خو وایي چې کرونا ده. نه جي کرونا نه جي دوی دونه ګراني راوسته چې غریب سړي د وس نه هر سوق کړ، نو الریډي کاروبارونه هر څه ډاون لاړه. صحیح ده. ډېره دا راته وایي چې یاره د تېر شوي کال د حکومت د پرفارمنس نه تاسو مطمئن یې او که نه؟ بالکل مطمئن یم. مطمئن یې؟ ډېر پرمختګ شوی دې کورنۍ حالتو کې، ګراني هم راځي، هر څه راځي. اوس د عمران خان ته ټول تفرین چې دومره ښه کارونه یې کړي. صحیح ده. لکه ستاسو په حساب سره چې کرونا راغلې ده نو هغې کې په ټولو ملکونو کې ګراني ده؟ ټولو ملکونو کې دومره بد حال د پاکستان اوس هم ښه ده، دومره ګراني پکې نشته. نورو ملکونو حالات چې وګوري په پاکستان به شکر وباسي. صحیح ده. مطمئن یې تاسو وایئ؟ موږ بالکل مطمئن یو. څومره نمبر یې ورکړي په سلو کې؟ څو نمبر؟ سلو کې 80 ورکوم. صحیح ده. الله دې عزت وکړه. ډېره دا راته وایي چې 2020 کې د لږ د کیمرې ته مخامخ شه که نه؟ 2020 کې د عمران خان د حکومت نه مطمئن یې او که نه؟ بالکل مطمئن سر جی. عمران خان لاس کې اوس نه دی، هر څه د الله لاس کې دي. یو سړی بازار ته ټول راځي، نه څوک منځونه کوي، نه څوک اودسونه کوي، هېڅ هم نه کوي. دا د عمران خان لاس کې نه دي، هر څه د الله تعالی لاس کې دي. چې څه کوي الله یې کوي، عمران خان یې نشي کولی. مطلب دا د هغې د اعمالو نتایج میلاویږي؟ اعمالو هغې اعمالو نه زمونږ د اعمالو نه. نو زمونږ د عوامو یادوم که نه؟ بالکل سر جي. اول زه جومات ته 5 وخته مونږ نه ځم، بل سړی نه چې الله تعالی مونږ نه خفه دی. هر یو سړي ته پکار دي که نه چې خپل مونځ اودس کې هر څه به الله تعالی آسان کړي.
صحیح ده. څومره پرسنټ مارکس ورکوي عمران خان حکومت له؟ په سلو کې څومره نمبر ورکوي؟ په سلو کې 110% نمبر ورکوم چې لستی سیوا ورکوم. عمران خان ډېر مهرباني. دا راته ووایي چې د تېر کال د 2020 کې د حکومت د پرفارمنس نه تاسو مطمئن یې او که نه یې؟ بالکل جی موږ د حکومت د پرفارمنس نه نه مطمئن، ځکه چې غریب سړی پکې ډېر زیات پریشانه دی او کله نه چې پاکستان جوړ شوی دی نو تر دونه مهنګا ترین او دونه مصیبتونه او دونه مسلې عوامو ته نه دي راغلي چې څونه د ده په دې حکومت کې راغلی. او زمونږ حکومت ته دا خواست دی چې دی چې کم دی نو لکه د دې عوامو دپاره څه کوشش وکړي چې د دې غریبانانو کم بد حال دی او د دې دا مسله حل کړي. څومره پرسنټ مارکس ورکوي؟ سلو کې څو نمبر ورکوي ولا؟ یاره دی له خو چې کم دی نو دی حکومت له خو مونږ هغه 0% هم مشکله ده چې ورکو. زیرو لکه زیرو. خیر څه خو به ورکوي که نه؟ څه خو ولا ورکوي؟ یو زیرو ولا ورکوي خو څه خو نه نو زیرو ولا دا زیرو نه که کم نمبرونو هغه به م وله ورکړو، ځکه چې لکه داسې حالات او داسې مشکلات او داسې مصیبتونه په غریب عوام باندې راوستي دي چې دا چې کم دی نو لکه د دې دغه زیرو نمبر هم قابل نه دي. دا راته ووایي چې د 2020 کې تېر کال کې د حکومت د پرفارمنس نه تاسو مطمئن یې او که نه یې؟ یاره مطمئن خو موږ په دې یو چې د تعلیم ادارې مطلب اوس چې لاړ شي تاڼې ته د خپل د هر یو شي معلومات کولی شي، د خپل حق چې ته د خپل کم حق څه غواړې که نه تا ته میلاویږي. نو چې تا د خپل حق ته مخکې تا تپوس نه شو کولی، اوس د خپل حق تپوس کولی شي. که هغه هره مخ کوي، که د کارډ باره کوي، که هر څه کوي، که تحصیل کوي، که په عدالت کوي. لکه اوس جو خو چېرې نوی ملک موږ جوړو خو حقیقت دی خو دا زموږ د دې خلکو څه د مونځ او څه د اودس د دې دغه دی مطلب هر یو شي زموږ دپاره حکومت ډېر ښه کارونه کړي دي. دا خلک د ګرانۍ ډېر زیاته ګیله کوي چې دا رښتیا وایي که دروغ وایي؟ دا بس ځینې چې کم دی که نه ځینې دوی په خپله د ایمان دغه کمزوري شوې ده. ما د خدای عمران خان کمزوري م لږ ښکاري. پکار دا ده چې لږ کنټرول پرې وکړي. خبره صحیح ده، بس هغه باندې به م الله رحم وکړي او په موږ باندې به م الله رحم وکړي چې موږ باندې الله رحم وکړي نو په هغې باندې به م رحم وکړي انشاءالله جی انشاءالله. دا راته ووایي چې څومره پرسنټ مارکس ورکوئ؟ څومره په سلو کې څو نمبرې ورکوئ؟ مو خو وایي چې خان د ډېرو ملکونو نه ګفټونه راوړي دي، زه یم چې 100% وله ورکړم. صحیح ده. دا راته ووایي کاکا چې دا یو کال تېر شولو 2020 په دې کې د حکومت نه څومره مطمئن یې؟ یاره د حکومت نه بالکل دغه نه یي ځوانه، حکومت کې داسې کړو ځوانه سوال دی کېنولو او هېڅ دغه یې ونه کړو. ورځ ورځ تېل هم ګرانېږي، هر شی ګرانېږي وروره، د غریب د وس نه دی او ځوانه هر څه ګرانېږي. عمران خان په ورته نو هغه دغه چې کوم دی د که ګراني ختمه کړله نو دې نه پس بیا څه بله ګیله شته؟ نه بیا بله ګیله نشته، بس وروره بس غریب سړی به موړي او مالدار خو مالداره دی، بس هر څه په موټر کې ګرځي او غریب خلک دی وروره یا بس څه به کوي یا به څه کوي یا به غلا کوي یا به څه کوي. دا اخلاق یې خلک جوړ کړو. دغه سوال دی نو سره نه راځي دغه ورته ووایه چې بس وروره بس ګرځاني راوله چې ګرځاني راوله. نور ښه سړی دی که بد سړی دی کاکا؟ ټول ښه سړي دي، ټول الله بندګان دي، خو مطلب دا دی چې زیاتی نه دی پکار، زیاتی نه دی پکار، زیاتی مه کوه، دا زیاتی به یې نصیب نه شي. بلکل لږې ورځې بس کې به یې څه بجې خپې به یې تخته شي. دغه وایم داسې لاره وکړه چې د الله هم درنه رضا شي او رسول هم درنه رضا شي او خلک هم درنه رضا شي. داسې کار وکړه کاکا. که تختی دله درکړم او درته ووایم چې دله نمبرې ورکړه نو چې سلو نمبرو کې به څومره نمبرې ورکوې؟ یاره زه تخته مې نه ده پکار او دا قامون اودس مې پکار دی چې پنځه وخته خپل نمبرې به څومره ورکوې عمران خان؟ نه لمبرې والا زه نه یم، زه لمبرې نه ورکوم. لمبرې والا زه نه یم، زه لمبرې نشم ورکولی. ډېره مهرباني، ډېره شکریه. دا راته ووایه چې 2020 کې تېر شوي کال کې د حکومت د پرفارمنس نه مطمئن یی او که نه؟ بالکل یی تی نه؟ نو دا ګراني تاسو نه ښکاري؟ ګراني خو راغلې ده خو خلکو له دومره سهولت یې ورکړي دي چې هغوی لکه مطلب محنت کوي که نه نو په خپله ورته صله میلاویږي او چې په کور ناست وي نو په کور ناسته خو ورته نه میلاویږي. صحیح ده. عوام یادوئ که نه؟ عوام یادوئ. صحیح ده. په سلو کې ولا څومره نمبرې ورکوئ؟ یاره زه خو عمران خان له په سلو کې 90 نمبرې ورکوم. صحیح ده. 90%. بالکل ټیک شو جي. ډېر دا راته ووایي چې د دې 2020 کې د عمران خان د حکومت نه تاسو مطمئن یې او که نه؟ بالکل مطمئن یو.
نو دا نور دا ګډوډ دا چې کوم دا حالات یا دا چې کوم عوام ګیله ده دې باره کې تاسو څه وایي هغې خو وایي چې ګراني ډېره زیاته ده عوام په خپل ځي صحیح دي ټیک ګراني د ده په لاس کې نه ده ټیک ګراني د ده په لاس کې نه ده هر یو شی د ده په لاس کې نشته چې خلک دی وایي چې بس ګراني ده او دی به هر څه کوي داسې الله خو نه توبه نعوذ بالله که نه هر یو شی پراسیسي که نه په هغې باندې انسان ځي نو یو کار به کېږي صحیح ده سم خیال دی دی 2021 کې بس بهتري راشي ځانګړني به ختمه ان شاء الله دوی خپل افورت کوي ان شاء الله چې نوره بهتري به مرادي اول به مونږ به د اسخا مزدور کې ویګنو کې بدلو ګوره د خلکو په خپل انصاف وکړي بالکل جی اسخا ویګنو کې بدلو اوس چې کم دی خې سي بس ته کچې کم دی ټر والا دغه وته لګولې سہولت کو عوام نه لپاره خو حکومت ته کنه مونږ دې مطمئن یو الحمدلله ان شاء الله مزید بم خدای پاک ملک په ترقی روان دي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله صحیح ده څومره پرسنټ مارکس ول ورکوي لکه 100% کې څومره یې یاره زه خو یم چې 100% شو د ما طرف نه صحیح ده ډېر دا راته وایي چې 2020 کې د حکومت د پرفارمنس نه مطمئن یی او که نه یاره لحاظه نن وخت کې چې کوم حالات روان دی نو دا په شلو کالو کې هم نه ټیک کېږي ځکه چې دا مهنګایي داسې ده چې د غریب په سر خپې پرتې دي نو مهرباني دې دا وکړي عمران خان چې د غریب دا کوم حالات کې روان دی نن وخت کې نو غریب غر کېږي او تباه کېږي نو دې غریب له یو پیکیج ورکړي سبزي وګوره ټماټر وګوره نور شیزونه وګوره هر یو شی په مخ کې روان دی اغلو بېشکه خو عوام ته نه تنګ نو خو دې کې چې د غلا لوبه نه وي دغه هم ټیکو هغې ټولې کون هر یو شی د هغې په لاس کې دی هر یو شی چې ده ورسره دغه کړی وی چې د کون او پیسې هغې خپلې روړی وی کارخانې د هغې دي نو دا به ټول هر څه ټیک شوي وو خو لحاظه عمران خان صحیح سړی دی دا نه وایم انارو دی ولې لکه ورکړي لکه عمران خان صحیح سړی دی دا نه دی ښه دغه سړی دی مطمئن ښه کوشش یې لګولی دی خو د هغه په وس کې دا نشي کېدی که نه لکه چې دا اوس د ډېر وخت شی دی دا په یو میاشت کې دا نور هم خرابېږي مزید نو لحاظه مونږ دا عمران خان ته وایو چې غریب له ریلیف ورکړه هغه غټ خلک خواست هم د هر ځای نه پیدا کوي خو دا څومره غریب لوک چې دی دا کرېګانې زیاتې شوې پټرولونه بجلی بلونه کم ځای ته هر یو شی ورسېدو مهرباني دا وکړي چې غریبانانو له یې ریلیف ورکړي او داسې نه ده چې هر یو شی میاشت کې ګرانېږي او مونږ نه تپوس نه شو کولی ولې چې هلته هر سړی غریب دی کولی نه شي وس یې نشته چې جلوسونه وباسي یو ورځ ماته شي بیا 10 ورځو کې یو ورځ نه راګرځي نو مهرباني دې وکړي عمران خان چې دې خپل غریبو دپاره څه پیکج جوړ کړي داسې پیکج چې هغه صحیح وي بیا عمران خان ټیک دی ښه نه داسې حالات روان نو دا 2025 ته به هم دې نه زیاته مهنګایي راځي ځکه چې عوام زیاتېږي هغه مطابق هر څه ګرانېږي به نو صحیح ده ډېره دا راته وایي چې یاره 2020 کې تاسو د عمران خان د حکومت نه مطمئن یی که نه مطمئن خو داسې کار دی چې حالات ګډوډ هر طرف نه هر طرف نه مسد دکانانو یو شی بل شی مسل ګراني د هر طرف نه شته پوه شولې هر شی ورځ پر قدم د 2021 له خیره شروع شو انشاءالله کدی کې چېرته ښاغارانو نو بس مسلمانان غریبان به خوشحالي له خیره او الله دې راولي پوه شولې او دا ګراني هغه د 2020 کې هر یو شی ور په بای خدو 15 روپۍ بارزانه شو 10 روپۍ بوخایتو صحیح ده باقي د الله خیر به کې 2021 شروع شو موږ هم دغه دعا سوال کوو لګي کنه الله دې خیر کړي پسلو کې ولا څومره نمبر ورکې روکي نو سلو کې خدا شي شپته نمبر ټون نه کیږي شپته نه کیږي نو څومره کیږي 50 کیږي یاره 50 به کیږي مثلا 50 کیږي 50% مارکس ورکې لګا 50% ډېر درته وایي چې یاره د 2020 کې د عمران خان د حکومت نه تاسو مطمئن یی او که نه یاره زه به ته دونه وم چې عمران خان حکومت کې دا هغه دا وعدې کړې وې پېښ شو چې موږ به ارزاني راولو تبدیلي به راولو تبدیلي خو د یو تبدیلي زمانه به چې ګراني راغله د نورې تبدیلي پته لا نه لګي څه حساب دی تا واورېد صحیح ده نو څومره فیصد مارکس ورکې پسلو کې ولا څومره نمبر یې ورکړي پسلو کې به ته دا وایم چې یو غریب سړی 40,000 روپۍ باندې کار کوي نو هغه په 80,000 اوس کار نه کېږي صحیح ده سلو کې ولا نمبر یې څومره ورکړي یاره زه به چې یو نمبر هم زه نشم ورکولی لکه زیرو بالکل زیرو دی ډېره مهرباني دا راته وایي 2000 کې شروع شو 2020 کې چې دی د عمران خان د حکومت نه تاسو مطمئن یی او که نه او څومره نمبر ورکوئ ولا یاره بیخي ته مطمئن نه یو پوه شوې ځکه چې ډېره ګراني راوستې ده بیخي ګراني ده غریب سړي له ډېره ګرانه ده خبره د غریب سړي پیسې نه دي زیاتې شوي او ګراني ډېره ده پوه شوې او یو نمبر هم نه ورکوم پکې لکه ګراني ډېره زیاته ده که ګراني ختمه شو نو بیا ترې نه خوشحاله یاره انشاءالله بیا به گزارو کی بیا به خوشحال صحیح ده ډېره مهرباني یہ بتائیے گا کہ حکومت کی پرفارمنس 2020 میں آپ مطمئن ہیں یا نہیں
और अगर मुतमईन है तो कितने % मार्क्स देते हैं, नहीं मुतमईन तब भी मार्क्स दीजिएगा। 2020 में तो हुकूमत का कारकर्दगी इतना अच्छा नहीं था, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले 2021 में इमरान खान ने बताया कि खुशहाली का साल होगा, तो उम्मीद है कि 2021 में कुछ अच्छा हो जाए। 2020 में तो हमारा रोज़गार जो है फ्लॉप हो रहा था, कुछ ख़ास नहीं था। वजूहात आपकी जहन में क्या आती हैं? वजूहात ये है कि महंगाई है ये बहुत, और जो लॉकडाउन लगा हुआ था उसमें हमारा बहुत नुकसान हुआ, तो अभी तक हमारा जो है वो कारोबार अभी तक ठीक नहीं हुआ। आवाम संभले नहीं है? नहीं, अभी तक नहीं है। तो क्या उम्मीद है 2021 में? इंशाल्लाह उम्मीद है, हमारे इमरान खान पर भरोसा है, वो जो ईमानदार लीडर है हमारा, इंशाल्लाह 2021 खुशहाली का साल होगा।